شهید نه د طالبانو ما په خبر خو پوهیږئ للمنظور طالبانو ولا العارف ولا البریتو ولا الګرخریالی یو هم طالبانو شهید نه ده. علمي بحث باندې وکړو ما خبر کېدی چې بیا دا ډېرې نشر سي طالبانو بیا ځکه ضرور دا خو د عیان نو دا په ما باندې واجب مو طالبانو چې باید ما دا خبر کړی وای طالبانو که زه دا دومره وخت چوپ ما ویلې دلته به نور څه بریتور راغلي په چوکۍ ناستې کېدی سي وایي په پته راته ولګېده طالبانو چې نه د حق داعیه مو چې مخکې مې ویلې موږ ته بیا هم راپاتې شوله بیا به یې وایو د پاکستان نسل دی واوري طالبانو که د پښتونستان د ازادۍ دپاره څوک مبارزه کوي که څوک یې وویسته دا شهید نه ده ورته به وایي مظلوم مړ شهید نه ده طالبانو ځکه شهید هغه چاته ویل کېږي چې د اعلا د کلمت الله دپاره که پښتونستان آزاد سو دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کېږي که دې هدف دپاره څوک د شهیدان او که د دې هدف دپاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زه یا بلوچستان د بوکټیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي نه باید مسلمانان دي دوی په صف کې ودرېږي خبر پوه شولئ د هغه چا صف ته د مسلمانان ورسي چې د اعلا د کلمت الله دپاره قربانۍ کوي دوی شهیدان هم دي او که الله عز وجل کامیاب کړل دلته به د الله د دین حاکمول راولي دا جهاد د طالبانو د حریت مقصد نه ده چې تنا حریت ته سره له حریته دلته به د الله دین راولي که تنا حریت و بیرته همدا جمهوریت و طالبانو نه هغه شهید ده نه بوکټي شهید ده نه پلانکی شهید ده نه دا یو هم طالبانو شهید نه ده شهید د الله د دین دپاره چې څوک قرباني کوي دا شهید خبر باندې پوه شئ طالبانو مونږ چې تیر جمهوریت کې دلته مقابله کوله له چا سره چې په مقابل کې څوک مړه کېدل هغوی دلته د الله دین حاکم کړی نه مونږ د څه دپاره جنګېدلو الله مونږ شهیدان و طالبانو دوی شهیدان نه ول یو هم شهید نه و باید د مونږ امارت دې ته جدي توجه وکړي طالبانو چې د چا د نومونو سره شي غم را جوړېږي خدای دې داسې را جوړ کړي چې په کافر باندې شهید نوم کېښودل کېږي طالبان همدا یې وخت ده نجیب شهید او رازق شهید ابل دودو شهید ابل لالو شهید او دا بله مو شهید سو راته داسې یې کړي دي او مور یې داسې ورته خندل دا زموږ اولادونه چې دلته شهیدانېدل افغانستان کې چې په 1 میلیون انسانان ول چا نه جنازه غایبانه پې وکړله کورونه بمبار سو ودونه بمبار سو مدرسې بمبار سولې ای چا هم څه نه ویلې طالبانو خو هغه خدا و طالبانو چې جمهوریت دپاره نه ول د الله د دین د حاکمولو دپاره و د الله عز وجل نه غواړو چې الله پاکه ان تسيطرهم على اراضيهم وعلى ان تعطي لهم على اراضيهم الحكومة الاسلامية ان شاء الله دا ارمان